عليك بتاكي شايبة هذا نور رشا لا عندي ريشة درت ريشة دريشة رمشة انت ودريقة سره غپو دغه سره غپولې په امشا سره ماما ته سلام علیکم ماما ته سلام علیکم ته انرژي وکړه سکو انرژي ته انرژي وکړه سکو نه نه ورته انرژي وکړه سکو ماما انرژي ورته کړه سکو ورته کنه ورته ماما سلام علیکم ورته ماما سلام علیکم ورته څنګه یې مرس خنای ورته ماما ته ورته مرس خنای دا ویا مرس خنای او کنه دسه وته ماما ته او मामा वीडियो कही था वीडियो कही खगड़ा के देख लगा नोरम के देख लाजमा दीवाल ओ दीवाल څنګه خبرې संगे टी टी चक्कर दी वो पाकिस्तान लेते रे काबल लेते रे भी हां पर रे काबल चक्कर काबल के नीचे उखड़ काबल के नीचे उखड़ और ते ऐसे मामा संगे ते संगे څنګه څومره خای ډیر خای واده کې واده درته وکړو लाजमा दीवाल है زاید خانه کا चक्कर दी वो मामा संगे मामा असि मामा कांडीवाल है माता दी मामा है कांडीवाल हैं कांडीवाल है मामा ने दे دوره جو خطا باندې انرژي نه ماما سکی मामा बाई एनर्जीस की अच्छा मसरफ دوره دې دې अरे دا څوک دی دا او دا څوک دی دا بالا ورورا ګلالا دی رمشا خبرې وکړه موبایل کې سال خیرتی ده شاد خله خبرې وکړه دا خاري باندې دی ګران دی کنه والا بس دا والا سره تاسو خبرې کوي خبرې چلو کاری بابا خیمش کنه آواز نشو تیز کن
شيته انا ما هيمدو ته څه کوي هيمة توخذ ورته رمشای ما زباها شايما هذا انا ورته پلار څنګه دی څنګه ده پرارو ورته مور څنګه ده څنګه ده الکای څنګه ورته بریاله څنګه دی دا بلال ورته څنګه دی څنګه ده بلال برارو ورته هلال څنګه دی څنګه ده څنګه ده هلال نشي ویل ورته نور څنګه دی ته پراټي خوري ورته پراټې خوري الکا پټاکه اوري دلته کباب خورو دا یو دانه خدای مونږ ته راکړی دی اوري کباب راځه سار نو خاندان کلیو خوږی شي الله وخر کباب دا په دل به کې موټه کې کړی دی دا ور شولې ته اوس موږ مبارک روان دا وره د پاسه چولې بس ور شولې وو دلته د پیپر ایستلې دا چک چک وګورئ دا دغه د خدای وره ده کدا یو اورده ها خدای وره ده و دلته به ژمی شي سره ده نه ها هغه ته به تاکنده ایستې ده و سب پاس ورخه بار نتیجه در معلومیږي ها و د پاس ته ورخه ده ها صحیح شو هغه طریقان د ایستې د زیاده جوړ کړی دی بس دا وخت دا واوره شو دلته د پیپر پلاستیک ور اچولې ول د پلاستیک هغه پلاستیک ور کړی ورخه کړی بیا بل پایپ نه تر تیر کړی کله موږ وګورې روان دا به څومره وخت درته کار کوي دا جوزا تر لاسه پورې کار کوي یعنی څو میاشتې کار 3 میاشتې 3 میاشتې کار کوي ها درې میاشتې ستاسو کور وبار سو باسي او بار موږ باري کوو باري کدا بل څوک وی سي دا نه بل څوک نه بل خلک براته نو نه قال سره نو دوست ان شاء الله د دې سر پټای به چې به ته زیته و دا پلاستیک چادر باندې ماسه یو شی مې ګل مرګ ها الله زړه دې رحم کې په قدرت دې ته وګورئ ته وګورئ ترنو لیدونکو دا وګورئ تاسو دې ته پام وکړئ چې دا کوم ځای نه راغلی دی دغه دشت ابدان دی ګورئ دا دشت ابدان دی دشت ابدان کې زرنج راوستی دی دې ځای نه اوبه وړي دغه ځای نه اوبه وړي او دلته وګوره دا دشت ابدان کې دی چې په ژمي کې دلته واوره وشي دا واوره راټوله کې یو ځای ته بیا دلته په دې غونډۍ کې ورته دغه ایښی دی کنده ورته ایستې ده کنده کې دا واوره جمع کوي په دې ځای کې دلته وګورئ درنو لیدونکو دغه ځای کې دا واوره جمع کېږي نو بیا تقریبا تر 3 میاشتو پورې دوی ته دا واوره اوبه ورکوي د څښلو دپاره ځکه د قندوز په دشت ابدان کې د اوبو کمبود دی دلته اوبه نه راوځي په کوهي موهي کې په همدې خاطر باندې ذهن ته وګوره ماشاءالله بس داغه افغانان دي چې ټول عمر په غرونو او چوپانۍ کې تیر کړی بیا ورته خدای پاک داسې ذهن ورکړی دی دا وګورئ چې اوس موږ داسې ورکته کېږو دغلته واوره اچولې ده او دلته دغسې یو سیسټم کړی دی او بوشکې اوبه ترې نه وړي 3 میاشتې وې دغه واوره موږ ته کار کوي او ساس کې ترنه را رواني بس الله دوی ته د څښلو دپاره یو زمینه برابره کړې ده دا وګورئ دا زه دلته راغلم دغه ځای کې لږ رڼا کوي ځای وړو ځای پله دا وګورئ دغه ځای نه اوبه راځي دغلته دغه لوټکه چې ده دلته یو سوری دی دغسې د سوري نه اوبه راځي دغې بیلر ته نو همدغو باندې څاڅکي اوبو کې د شپې دا بیلر ډکېږي سهار ته دی راځي او پیره وړي مازدیګر بیا ډکېږي بیا ترنه اوبه وړي 3 میاشتو پورې د دی دا اوبه د څښلو دپاره او وایي چې دا اوبه داسې اوبه دي تصفیه اوبه دي او خټیټې اوبه دي ماما ګوله د دې اوبو ذایقه څنګه ده دا چې دي چې بیخي تصفیه کړې اوبه دي وروره ډېر ښه
بس دغه فکر چا درکو چې دا کارم دا ولا د باباګي را پاته دی ښه ښه اوس دروغ درته وایي د پلرونو نه او د پلرونو څخه د نیکګانو را پاته نیکګانو نه در پاتې پلرونو خو د پر دې ځای خبرې سوي دي ښه ښه ډېر. او د نیکګانو لا پاته الله دې وبخي ځکه په خپلو خاورو کې چې څوک دفن شي ګوره پر دغه ځای ها. زما نیکه دلته وخت تېر کړی دی په دا مالدارۍ کې پلار مې تېر کړی دی هغه تللی دی وایي دا زه سلسله زه را روانه یم بس دغه بس نسل ته پاتې ده نسل تر نسل پاتې دی زما د غړیا نور دي زما سمدو ته پاتې دي په دشته کې اوبه پیدا کول ډېر سخت دا کار دی په واورو چې ونیسي دا وړي ژمي کې ها ها دغه ښه غټه واوره چې وسو فقط لس نفره چې رالو 2 ساعته کار کوو دا غونډې اوبه 2 ساعته کې ټولوو د دغه وږې سینډه کې شو دا غټ غټ ترپلان دي بس بعضې هلکان د واورو چې ایله چې غټۍ جوړي پاسته چې غټۍ جوړ کړي دغه چې ایله کې دغه غار ته چې راشي یو غټۍ په دا زرنګ غوندې کېږي ستا د موټر غوندې کېږي یو لس غټۍ چې راشي غار ډک شي دا 3 میاشتې 3 نیمې میاشتې کار غټې په مطلب یعنې کلوله کوي راغونجوي به یې داسې راپرېږدي شی هم نشته نه یا اخي دې واورې اوبه دي که نه دا یخچال ستا یخچال ورنږدې نه دی وروره حاجي بابا ته به وایې زه یخچال لرم تاسو پیسې یخچال دا دی درته راوړم سکي کې راوړه چې ته لږ راوهله چې وي سکي یو حاجي بابا به مې کې درمان پاتې نه او که نه دا راځه دې چې اوس که خوند درکړي دا نه همدلته به یې راوړي دا اوس که دې ډکه شوه ښه ماما ګله نو دلته چې بل څوک راشي تاسو ته د اوبو دپاره بیا د دې ځای نه بل چاته مو اوبه ورکوئ ښه نه راځي یو او څوک راځي نه یو د اختر 4 ورځې په اختر کې د شپې زما وي د ورځې دغه د سړي ښاریانو ښه 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 و دغه خیرات مې کړی دی نه لکه ستاسو قومي چې راشي دغه قومي راځي یو جاکو دوه جاکه داسې وړي خپل کور ته داسې د یخچال لپاره بشکې نه بشکې دپاره بیا نه وړي خو هر سړی لري نو هر سړی لري نو هر چا خپل دغه هر سړی خپل لري نه سړی خپل کنده نو استری خپل کور سره جوړ کړی دی بس قرار خپل کور سره جوړ کړی دی ستا کور چېرته دی دا کور زما دی کور دا ښه دا مخامخ کور ورځ سره راشي بس ان شاء الله مستیم پیدا کیږي داسې پیدا کیږي څنګه دی اوبه تاسو یو خدي لګه واو نه ډېر خوندوري اوبه دي رمشه اوبه یخې دي خوند کوي ها دا د ژمي د واورې اوبه دي خود صحیح دي ما وتا لکه چې ورو خزان ولړو خاور او دا خو کاکا دې وساټه لکه دونه خیران دې یخې دي داسې یخې دي یس عمقه د واورې خوند کوي واورې چې کامرمن او بس څنګه دي یخې دي که ګرم هغه درې ورځې چې وخورې بیا دا خانه. بیا نه خورې اوبه څنګه وي یخې وي ښه خوندورې وي دا دې بچیان دي سوانه څه وایي سوانه څنګه یې ها هغه دې نه ډارېږي ښه ډېره زیاته مننه خیر اوسه الله هم خوشحاله لره آباد اوسې خیر اوسه. ژوندی اوسې خیر ولاړ سي دی په حاجي امان. بابا بخشش کوه خیر ولاړ سي خیر ولاړ سي رحیم شاه MP3 والا دا